روره جوړې سي د خدای روره څنګه غوډي دي الحمدلله ته سم دي لا شکر دی عادت دي لکه چکړه په شتو خو د لاسونه وای لکه چې نو شي او کنه یار بس سبا کوي واده نه وای تام لکه شاګه دنیا لیدلې ده نو بس یار سن شوې دنیا خو خیر نه ده ولې نو اسکم جهنم او دا راته وای چې کوم ځای نه خبرې کوي مثلا د سوات نو کومه دلته څوک مشوي سوات ورکو چې دې سوات نومې کې څوک مشوي یعنی سوات خو څنګه یو سړی مرشي خل سوات ورکي ناغه ته وي سوات دا څنګه سوات ولې ته سوات وای دغه ځای سوات خدا خو زموږ د زینوم دی کنه سوات ولې ورته سوات وای سوات خو ګر هر نوم چې د دنیا په هر ځای کې خودل شوی دی هغه یو علت لري نو دا څنګه د سوات نوم خودل شوی نه پونه اوسېږي مملته دا خو به هر حال سوات چې کم دی نو دا خو زموږ د علاقې نوم دی دا نو زیات پته وخت مشرانو ته د ملکن ډیویژن کې راځي او بدل خسته زوی دی خسید او دا راته وای چې څو دانې خزي وکړه خیر په خیر یو سالور میکړلی سالور تا کړی دي او کنه وای څوګي دي دن پسې وړاندېږي او څوګي د کټه ورځوي چې خو راځي څنګه دي سالور چور دی اچولې څنګه خپل د پسراتلې کتا ورته اشاره کولې سو ته ما کړلی سما په شراغلی چې راغلی شي درته ویل بس یار دا د دوه تنو جوړښت دی کنه درې متي نه خبرو نه تا ته ویل ای لوب یو دربلیو ای لوب یو د څه ته چی ویل ای لوب یو دا کسي ورته بیا کوم خیر د زاوس خدا دا نو کزه دا ډیر خوږ انسان وروره خوشاله و آباد او سې کله کله ټوخي کوم خاندم خپنه شي زما د پاره ټول پښتانه یو غدي خو هغه کول خانان هغه چې کم نه وکي کوم غلط چې شدیده کوم غدي د پاره زما زله چې هر افغان کنه یعنی سل کاله مونږ کیو هر افغان چې زوینه ګورم حالت چې جنجال او بدبختی ګورم کنه نو مونږ لکه غوسه شو کله کله خبري مغوزي والله ځان غوندي خواږه خل دي قسم دی چې مين راکې په وګوم ګرځوم خو څو کو زړګیا چې زمونږ پښتنو کې امنیت نشته اتفاق نشته و زه ته ما سره شای راځي او زیب شو په یو आवाज بجک شو او ادب ته بزان ورسو ته نه زه ځان ته منی مزم زه ځان ته منی منور سره نستا من شنه نظم من اخر ټول خورته ورسیږي مسقال ته زمون هلر او بر چې کوم دا ټول یو پښتانه دي نه خیر دی فرق نشو کولای کنه نو یو پښتانه ټوټل او بالکل دا راته وای چې کور نه بیرون وته څو بچی دي زما خو د خیره سره 15 بچی دي خو چور دی چې بیرون لکه چې نه تلنو کوم ځای کې مسافری ده مسافری وسکه کلی خنه دلته بس مسافری وسکه احتیاط څلور خزي دي کړی دي خو فکر نکوم چې څه غپ لګایز ما په خیال خو څلور خزي دي کړی قوارینه ما نه څلور کړی څلور شي ابل روډ شي وي په خبره دی دا پونه شي ول دا زما مشرونه ته کدار سره خبرې السلام علیکم ورور می وعلیکم السلام ورور جوړه خیر تیزی الحمدلله نو من خپل وای مننه ورور د احتیاط څلور خزي کړی نو دغه څلور خزي کړی خو نن ما سر کړی دغه سر دلته مې په دلته شپه خزو خاله مزه ته لکه چې دلته ورته بټري چارج ته کېنه نو خو دا کوي ورته بټري بیا فول چارج دا اوس د بل خزم شوق دی وای چې بل خزم وکړي دا څنګه غواړي حساب پر کې چې ولا پلان کې ډېر کړي ویلا سکړي پنځله سکړي ویا څلور کړي د غواړي حساب پر کې کنه بیا وسایل مسایل مرتبه رسول شي خرچه مرچه کالی مالی مصارف وشان نو کالی مالی خرچه مرچه الحمدلله دا څه ټینشن نشته دی او بل دا خبره چې زموږ محمد صلی الله علیه وسلم و بي بیانوي کنه نه نو دی وی چې زه دغه و پوره کومه فرض پوره کومه نو څه سم و بي بیان نه وي سوې یو دی زه به وو کوم هغه خو هغه مرتي ما کنه دا وکي او غواړي ژوندۍ پرې دي ځان سره نو تاسو دا یو واده چې سره لونیو کې دویم چې کېږي هغه یو لونیو وژني خو ژوندۍ کړه خو روان دي اسلام کې کنه روان دي نه سور رواني څلور خدای به صبر کړی دی بس دبه پوره کړی اوس په هندلته دی به کو نه سورور څه کوي اخر شمهره پر کوي شمشیره تشمیره تی کوا ګوره
دا وای ته ځوان یې کنه ځوان یې تا ته به ځان قوي ښکاري ولا چې یو وکړه بله وکړه بله وکړه که څوره نفسي خواهشات یې هم به یې شي پوره کولې خرچه مرچه به هم لري هغه به هم دا که سبا لږ زره داسې شلې دا 4 واړه به د سر یې ټول وخوري چات کوه خلاصو سره به کاغلي ما مونږ یو کړی دا هغه نشو ساتلی ما یو کړی دا مونږ هغه نشو ساتلی د سلور کړی دا سره کپ دا دنیا راکا نه دا خو سړی دا څومره ښه خلک هستئ وروره یاره زما په نظره چې هر چېرې هستئ ژوندي اوسېږئ ښه خلک زما دا خوشحاله خلک مې خوښېږي زه خدایي ورور مې تا اکثر مونږ لایف ګورو ته لایف راځي خو کمنټس کې درته خلک ډېر بد ردي او دا کنځلې منځلې دا کوي خو خدای شته چې زه به اکثر دا کمنټونه ګورم نو زه لا ستا د لایف هم شاته کوم لکه خفه شم په دې زه مونږ خو دا یو پښتاني چې ژبه یو سړی د پښتو وایي که نه او هغه چې د یو د بل بېزتي کوي نو دا خبره نه ده دا خو دنیا نه وروره زه هېڅکله ما نه دي ویلي چې پښتانه بې غیرته دي زه دا وایم چې پښتانه ټول غیرتي دي خو دا را سره ومنه چې دغه کوم نظام چې تاسې هلته هغه کړی دی آیا ګوره ستاسو د آرمي چې د ایران منډۍ دروازې ته نه ده ولاړه هغې امنیت نه ساتي چې ته لاړ شې د ایران ګوره وروره بخښنه غواړم زه درته غواړم په هغه کې مینه درته وایم که ته لاړ شې د لاهور والا سره جنګ وکړې نو آیا تا پولیس هلته نه نیسي نه دي وهي بندیخانې ته دې نه وړي دا د همغې ساتونکي نه دي نو دا نو چې یو سړی چې د عزتفروشۍ ساتونکی نو هغې باندې به څه توره وکړې ولې ته کم یې ته بهترینه ځوان یې ته ولې پوارمي نه یې ته ولې افسر نه یې ولې تیارې پیلوټ نه یې ولې یو بل شی نه یې پښتون یې که نه ځکه ټولو کې مخکې خو زه دا خبره کوم چې ته د افغاني او افغانستاني او بیا ته ایران منډۍ پېژنې دا نومونه والله چې دا موږ ته تا ښولي دي خدای قسم کوم ته معلومه ته به ښه سړی یې که نه خو زه وایم ته به ښه سړی دا ورور چې ګوره دا ورور چې دې 4 کړي دي دې ته ووایه څو ده پیتلی دیدی به دا ایس ایکس به ډیر خوښ دی عمل ته چکر به لګاو بخیم کنه اوس ګوره ته روزانه په لاب چې راځي ته وایي چې ایران منډۍ داسې ایران منډۍ هغه سي والله خدا قسم چې مستان زه خبره د غوښ شروع زه د ورځې وایم ایران منډۍ د شپې بیا دا دعا کوم کشکي بند شي کشکي بند شي دا ایران منډۍ د کم ځای کې دا د کم ځای کې دا کم ځای کې او کنه لاور کوڅو کې چې ګرځي سور تپ در باندې لګي دا ډیر مشهور دی لاور باور دی شو یو د انګلیسي سره زه یو ورځ په واشنگټن کې غږېدلم دا ټلیفون را خبرې غږ درځي و ټلیفون ته سره ولاړم خبرې مې کولې دز H I R A H دا یو هیرا منډۍ چې ورسره وواله ډز لاور راغی خدای پاکه اوس ما ورته کړلې ما زه د افریقا یم وایي ته خو سپین یې د افغانستان یې ما نه زه د افریقا ځان مې اوس د افغانستان یم اخواني صاحب ځکه اوس څنګه چل کوې دومره غلط ځای به څنګه ورته ووایو زما خبره وره ګوره ښه زبردست ویښته دې پرېښې دي وي آی پي ګیره ده ما ته به داسې خبرې کوو ګڼه چې خامخا دین او اسلام ته برابر دا خبرې نه به ما ته لکه مطلب لږ سیټ شو که خوښه دي ځکه دا خبرې ښه نه دي ښه خبره ده زه وروره صحیح هر هسې چې ته وایې هسې درته زه کوم دا ټولو به هم سمه ده زه ورکې که ښه خبره ده ورور هغه څه خبرې نه کوو ورکې که بښنه غواړم زلزلګۍ زمونږ ملک کلي کې مړي ډېر شوي دي مونږ ډېر خلک د هغه ورکړي که نه لکه زمونږ په زړه باندې اور بل دی شی تاسو کې نه وي ته ځکه 4 ښځې دې کړي دي وروره 4 ته نور مشتیا لرې نو دا خو داسې چې ته مړېږې نن دې دپاره نه مړېږې چې ژوند دې بېغمه دی زړه دې بېغمه دی کور جوړ کړي خو پسې په ځای ولاړې نن چې مونږ جوړ کړو سبا وراني خو چې ورور نن ګرځي سبا خاورو کې نو دا مشکلات دي زمونږ ځکه مونږ سوځېدلي یو دا خبرې کوو ته وایه چې ته اوس کوم ملک کې په دغه کې په افغانستان کې که بل ځای کې بهر چېرته ملکونو کې نه زه لاور پاس هوا کې یم هلته هوا کې کوټه مې جوړه کړه لندې نه راکته کېږم وایم هملته هوا کې اوسېږم ورکې که نه کوم ځای کې لاهور کې ته لاهور کې اوسېږم زه د پی ټي ایم منظور پښتون خاص کس یم چې منظور پښتون سره چې تاسې مینه ده خو یو 2-3 ځلې بیا یې لوي دا شی وایي تاسې منظور پښتون خو زموږ ډېر زبردست خو زموږ سپورټ کوو او که نه دا قاسې خبرې کوه که نه دا چې بیا که دا زه وایم چې غیرتي خبرې هم کولې هغه هم کولې دا خبره وه دا ورور چې کوي دا راغلی دی دوربین یې اچولی دی واشنګټن راته سلام علیکم وعلیکم سلام ورور تصویر راښکاره که بې تصویره خبرې نه کوو برق تللی د مړه په پېښور ادریس وروره کته کومه دی که چېرته مخ ښکاره نه کړې کته کومه دی دا زموږ اصول دي چې باید مخ ښکاره شي چا سره خبرې کوو برق نشته د برق دا خو تاریکه کې که نه خو رڼا او اوس تاریکې ته شي
نه دې طرف ته بي ار ټي د پېښور بي ار ټي دا ټول پېښور کې دي ماشاءالله. په رکشا کې کله ختلې کوم ورځ خو بل څه نشي پرتګال کې د کنه کتی دروب خطا شوی دلته اکثر مسلې دا سرازي خو ماشاءالله وز دلته بي ار ټي سیستم دی خو ته چې مخ راخاره کول تر نه نشته او د بي ار ټي مېرمنې کتلې یو چوټي ده خو بس همداسې یو اوخه دا پېښور خو پېښور انا پردوس تلاشه دا پېښور چوکیدګار د زینه لګ زوخه خو د خاطه چې دا کمزه کې چې ډیر بیروبار یې مغل تلاشه چې سیل کو چې دخل شي کوي ګرځي کته سي خبره دي اوه دا څونه ډیر شان لري کنه صحیح شو نور هغه چې صحیح نه ښکاري نو تور ښکاري لکه غره غوندې نه پیغام ځکه کامره مړ کې راځي خو خیر ورور څه پیغام لري او څه ویل غواړي ته د خبرې وکړه چې تصویر دی خو نو باید درته چانس درکړم خبرې وکړې انکو زه خو شو چې لاړ خدای چې لاړ کته شو چې کوم یو مخ نه راکړي هغه مرضی چې مخ نه راکړي مرضی ته بیا تاسو مکته شو بره شو دا دی وغه دی بیا خو نه کوي ګوره وروره ته هم پاکستاني ته ولې تاسو سره مونږ مینه کوو ولې زه درته مینه مې درکړه ځکه بغیر د دې چې تا ماته ویلي نه و چې زه د منظور پښتون ملاتړ ولې ستا د خوی بوی او ستا اخلاقو کې فرق و تا ماته مینه راکړه ځکه ما مینه درکړه کله چې چاته مینه ورکې مینه به بیرته د هغې په بدل کې درکول کېږي نو سوال مو دا دی زړګیه چې مونږ لر او بر پښتانه دی الله تعالی داسې روغ او جوړ کړي چې هېڅکله به یې دوغره نه وي چې یو بل ته وایي چې بیا عقل ولې ورته وایي صحیح هوښیار سړي ته ولې بیا عقل ووایو یعنی داسې عدالت چې یو سړی چاته ونشي ویلی چې بیا عقله یا خره یا لوده یا داسې چې نه قانون راوباسئ که مې چاته وویلې تونه حالت کې راباندې مونږ لره بر پښتانه چې یو شو او یو ان شاء الله یو به همیشه وځي دا زموږ نیکونه چې کوم دي هغه د افغانستان نه راغلي دي او زموږ پښتو د ژبه چې کومه دا ټول د افغانستان نه شو ده کنه ها نو دا یو خبره مې ته کوله زړګیه څنګه چې وجود دې ډېر ګرم دی واده خو دې هم کړی دی ما واده کړی دی او ما خو واده کړی دی پخوا کړی دی څو بچي دي مال له خدای زما خو درې دي ستا مشري بچي به زه یم تقریبا 15 کلن به وي نو زما مشري بچي خو 15 کلن نه دی تقریبا 3 کالو دی زما خپل عمر چې کوم دی 25 کال عمر دی څو 25 کاله دا شي زما خپل عمر چې څو دی زما خو زه در ریکارډ وکړم دا یقین به وکړي نه تا ویلې چې دی ویلې 25 دی ویلې چې 25 کال زما عمر دی دا 25 شي دا 25 دو دا 25 دي څه جالبه ویلې چې زه د مخنده علما افغانستان کې پاتې شوم هلته افغانستان کې چې لمبر وایي کنه وي 0203 صلیخه او 50 شپېته 2 شپېته اتیا افغانستان کې ټول صحیح پښتو جریږي زمونږ سره نک شوی دا تاسو یو مثال ګوره السلام علیکم وروره دی باید مخبر سلام وروره کنځلې دې کړې دی ولې موږ ته کنځلې کړې مخ د راخاره کړو موږ ته کنځلې نه کوو کنځل مې زکو په چوچت نه کی نو کنځلې کې دا غدي نو تاسو باید کنځل سوچ تا وای کاری سي خو د مخ کارا کنه کنځلې دې کړې زړه ګوره کنځلې نه کوم صحیح ده نه کنځل مې غوړ نه خوړ جو مې کړه بس ما بخنه غواړم خدای دې وکړه مشکل نه مانه چې چا بکنه وخت ما ماب ده زما وروره جار مهرباني وکړه مخ کارا کا خبرې وکړه سره نه کنه مخ نه شو کارا کوله وظیفه کې ما فوج آرمي کې د ټیم خو تر دغه چې آرمي سره تیار کتا سو د آرمي کالی پتن او دلته ما سره راغلی را سره خبرې وکړلې زم بیا منما ما سره ګوره کنځلې منځلې زارمي ته نه کوم وروره ګوره آرمي هم یو خزه لري هغه ناموس ته نه وایو صرف د ګناه زیاده لپاره چې پکاره مغه بیله مسله ده هغه زما اسلامي او انساني هر څه حق ده نه یوازې زما د ټولو مسلمانانو ده
خو دا راته ووایه چې وروره ته دې لږ مخ ښکاره کړه چې زه تا وګورم بغیر د مخه نشم کولی سره خبرې وکړم دا زما اصول دي پابندي کاري صرف پابندي ده که زه چې مخ ته دې ښه وروره شیر جاني وروره زه مخ ته دې ښه پتا ولې پابندي ده نه بند مې کو بند نه دا اوس چاته نه کو چې وروره ښکاره کوه مخ و دغه دې راځه نیکې ځه وروره چې قربان بیا هم د نجار نور شوی هو که نه ادریس نظري صاحب دا هر یو وایي زنګ شه خو چې اوس لایف وګورې ټول به 20 نفرونه یې شیر کړی دا دومره چې خوښېږي دا زنګ خو ظالمانو خو لږ زره خو دا تاسې خپل ګوتې وښوروئ یو څو ګروپونو ته خطا کړي چې ملګري ډېر شي چې هغې هم لږ خواندي ساتي تېر شي سلام علیکم قاری جان وروره څنګه یې جوړې ښې وعلیکم سلام څنګه چل دی جوړې چال دې قاری تراګ دا ګوشه کې خیر جوړ څه دې خیر دا ګوشه کې راوچ امر څه ها سلام دې خیر خیرت ده دا ته یو خبر راته وکړه استاد آی ډی په سنوم منته کې دا ستاره کوم لایف چې چلیږي دا زاهد الله صاحب سولې ارمانجن زاهد صافي اردو کې دا په کومه ژبه کې ده زاهد الله صاحب په انګلیش کې ده او سولې ارمانجن پښتو کې ده خو زما بل پیج ده هغه زاهد الله صاحب 480 ده زاهد الله صاحب انګلیسي حروفونو کې ولیکه زاهد الله صاحب 480 او ازمانو پیچونه او ټیک ټاک او فیسبوک هر شی راځي هر شی کې به ما ګورته شي 480 وو 400 وही تاویل 480 کنه 480 ماس کله چې 400 وي 80 کیلو دی وي دا څه دا سره 480 دا په مشغول شه زه دا خبرې بیا وروره ګرانه قدرمنه وایه څه دی ویلې حاجی محترمه څنګه جوړې وروره صاحب دخل څنګه ستمیږي لکه چې مجرد یې غریب د ورشناسي ډېره مخکې ده او که زه داسې پوهېږم او ته خو داسې ګورې لکه داسې راته ګورې لکه ټوخې دي یې ملګرو بښنه غواړم خفه مه کېږئ داسې ګورې لکه غوا چې کنډو کې ګوري که دې فکر کړی د غوا چې کنډو کې ګوري داسې کوي داسې را ګوري ورته او کله دې لیدلی چې چرګ ګړي کې څنګه ګوري ګړي کې چرګ په دواړه سترګو ګوري که په یوه ګړي کې نو داسې شیانو سره د قاري صاحب سره کار دی چې ناغوا سره او چرګوړي سره او چرګ سره دا څنګه هغه څه شی دی چې پس له مرګه خوړل کېږي هغه څه شی دی پس له مرګه خوړل کېږي نه پوهېږم نه خو زر جواب وایه ته لا ورته سوچونه کوې وجود دی کنه تن وجود وایه څه لکه تن وجود دی دوباره بیا خپله بېرته خورې دا نو دا خوړی کېږي که نه ولې دا چې څنګه قبر کې سړی کېږي دا بیا چینجیان دې له راځي یو شی بل چې دا ختمېږي کفن او وجود بیا خو داسې ماته څه نه معلومېږي چې هغه د مرګ نه وروسته سړی خوري معلومیږي ولې نه معلومیږي دا شی دی چې پس له مرګه خورې تا هم خوړلی دی چې پس له مرګه خوري چرګ زما یوه خبره دقسې عمیقه یو داسې صحیح بعضې خلک ورته غلط سوچ کوي که نه زما خبره چرګوټی یا هغه کوم شی دی ووایه وروره وایه پوښتنه کوه ځه پاکستاني وروره چې غره په سر او اوبه سیند کې څکي دا چرګوټی نه دی چرګوټی دا د غره په سر اوبه سیند کې څکي دا د پښتنه د کړي د کدا شي غره سر کې اوبه سیند کې څکي خو مرغۍ د غره سر ته تللې به تر هغه سیند کې اوبه څکي همداسې د مقصد دی نه غره په سر به یې کړه هغه به غره په سر یې کړه اوبه سیند کې څکي اوبه سیند کې څکي شاته مچۍ نه شاته مچۍ نه دا چرګوټی د غره په سر اوبه په سیند کې څکي د غره په سر اوبه په سیند کې څکي چرګوټی نه غره کې څکي خو په ونه کې کښېني ګوډلو کې کښېني دا څنګه تاسې لکه چې غره ته لېږئ مېږه غوندې بیا وایي اوبه نه دي ته چې اوبه څکي اوبه ته څنګه که نه لاول څنګه که نه بیا اوس کې که نه
نو چرګوټي هم اوبه سینګي کنه بیا اوس کی بالکل. او دا راته وایي چې هغه څه شی دی چې خپل اولاد خپله مور خوري. وای د ما خدا مالګه مار دی نه نه مار نه دی نه. مردا خو ډېر مشکل سوال دی چې خپل بچي وخوري. علي محمد ګیلمن راغلی وي زنګ شه ته چې ویې خندوم. زه تاسو کې یو کته کوم زمانه ملګرو، زه فکر کوم که دې جک کنه زه لایف بندوم او ټولو دوستان هغه کوم بخښنه غواړم. او دا یار خو مې راغی کنه یاره. سلامونه نیکې هیلې ګیلمن صاحب، ستړی مه شې. وعلیکم السلام. ته ستړی مه شې، څنګه راته ښې خیرته طبیعت دې ښه ده؟ د ملګرو ته هم سلامونه وایم. ژوندی اوسه مشره، خپله ښې دوستان یاران ملګري مسافري ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر ده الحمدلله. تېر شوی اختر مبارک هم درته وایم. دا ته مبارک شي جګره، او الله دې وکړي چې د خوشحالۍ ډک اختر دې درلودلی او خپل فامیل کره او محترم سره چېرته تللی او قناقي مناقي دې خوړلي. زما قاب خو ګوره بېچاره دا خلچي دي چې بیا ونه وایي چې داسې دلته نشته دي. اختر دا چالان دی. نوسي جان دې نوسي جان دې د نورو ملګرو ته هم اختر مبارکي وایم. سواتي صاحب ته ډېره مننه، ماشاءالله ډېر ځوان دي، دواړه ځوانان دي. ښه مای لایف فور ښه نه دا ډېر ښه هلکان دي ولا ډېر دا نه پوهېږم. ګوره اوس چې کوم یو ښه خلک یي هغوی موږ ورسره ښه بحث کوو، خو کوم یو چې خپله هغوی خپله لکه هغه کندو طرف ته هغه کوي یا غرت یو خبره وکړي نور ما مساباني کړي نو سیند درېږي، نور اباسین نه درېږي. نه ماشاءالله ځوانان دي خبره باندې پوهېږي، ګپ شپ باندې پوهېږي. ښه او که نه بالکل دا نه دا همدې دپاره ما پرېښي دي که نه. دا چې اوس دلته وایې ما به ورته کله ویلې چې ته کته ځې پښې به دې اوس وځېږي اوبه راځي. دا چې اوس که خلک دي ورته دا شیان نه وایم. خو دا بل کس یې رول یې ښه نه دی، څلور ښځې یې کړي دي که نه. دا څه مصیبت ده. هغه هم دغه ویډیو لګولې ده ګوري، هغه اوس وګوره خپل موبایل کې دغه دا زما د لایفونو دومره ملګرو هغه دي. دلته یو دلته ناست دی، بل هلته بل تلیفون کې زموږ لایف نه ولې دا مینه ده د پښتنو. نه وګوره ریکوست مې پکړلې ده، ریکوست راته کړی دی، قبول به یې کومه درته وروره. نوم دې څه دی اصلي کې؟ عثمان راجو. سرمین دلته خو د سرمین لیکلی، سرمین ستا دی. د هغې څه دی؟ د هغې څه دی؟ عثمان راجو. عثمان راجو. ماسک له راجا هندوستاني نو دا خو عثمان راجو بل رقم راوتی دی ورته. بیا دراصل بعد خبره ده نوم د ترکیانو خیر ده په ترکو کې پیدا شوی دی. دا راته ووایه چې دا څلور ودونه مرته کول په هر واده باندې 100 روپۍ لګولي. نو زمونږ ځکه مین مسله په ټول پاکستان کې واحد دا موږ ملکت ډیویژن دی چې دلته په ودونو پیسې نه راځي، خرچې نه راځي. څومره ښه راو دغه کار مروره اسلامي دی. والله په بالله دغه کار کې زه سره ولاړ یم. هغه داسې خبره ده چې ملکت ډیویژن چېرته هم څوک واده کوي که نه، نو چېرته چې د الګ کور والا یا الګ کور والا دو منې 1 روپۍ خرچه هم نه راځي. دا څومره ښه، دا څومره ښه. دا ګوره زړګیه، دا ته چې خبره کوې البته دا مشر مونږ سره دی. دغه رواج درته یو 2-3 لنډې قصې بیانوم. اوله ګټه یې دا ده چې ځوانان به خپله ښځه ولري، هغې به ګناه باندې اخته نه کېږي. یوه بله ګټه یې دا ده چې یو انسان که خپله هغی په ځوانۍ کې به واده وکړي تر څو 40 کېږي 40 کېږي اولاد به یې 20 وي. دوه درېیمه ګټه یې دا ده چې هغه ژوند به په خوشحالۍ او ایمان به کامله شي. نو نورې خبرې بیا به وروسته وکړو. ملګرو زما د دې هغه هم بند شو، داخل ریپورټونه پکې وهي، نو زه غواړم دا لایف بند کړم. ګیلمن صاحب تاسو موږ سره یې که ستاسو بند شو که د هغې بند شو؟ او هغې به ګیلمن بند شو. نو زړګیانو تاسو ټولو نه یو نړۍ مننه کوم او خوشحاله او آباده اوسېږئ. که ما نه څوک خفه شوی د هغې نه بخښنه غواړم. هغه دې دپاره غواړم دا نه چې کمزوری یم، خو دا دې دپاره غواړم چې یو ښه انسان یو ښه مسلمان باید همیشه بخښنه وغواړي، ځکه انسان نه غلطیان اشتباهات کېږي. نو په هغه بخښنه کې رښتینې مسلمانان په اسانه بخښنه کوي، خو سرسخته او جاهله خلک هېڅکله بخښنه زر نه کوي. نو ښه وختونه ولرئ. الله په امان.